بسم الله الرحمن الرحیم. ادغام په اعتبار د محل سره په درې قسمه ده: ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین. موږ به راشو د ادغام مثلین داغي تفصیل به ووایو، او ادغام مثلین په څو حروفو کې کیږي، او په اخره کې به موږ د فائدې په تور سره دا ووایو چې د ادغام مثلین لپاره مانع او رکاوټ کم سیز ده، او د هغې وجوهات به ووایو. ادغام مثلین هر هغه ادغام چې دوه حروف په یو بل کې مثلین حروف، یعنی یو شان حروف په یو بل کې داغه ادغام وشي، دي ته ادغام مثلین ویل شي. مثلا فا فا کې ادغام دا ادغام مثلین دی، د دال په دال کې ادغام مثلین دی. یو شان حروف هغه ادغام په بل کې وشي، دا ادغام مثلین دی. ادغام مثلین په ټول قرآن مجید کې په 14 حروفو کې شوي دي. دا 14 حروف دا زده کو نو پدې کې ادغام هغه مثلین شوی دی. دغه 14 حروف مجموعه ده: فع وکلم تهد بنذیر، فع وکلم تهد بنذیر. د فا فا کې ادغام په بورډ باندې دا لیکل شوی دی. د فا فا کې ادغام فلا یسرف فی القتل. د عین فعین ادغام ما لم تستطع علیه صبرا. د کاف کاف کې ادغام یدرککم الموت. د واو په واو کې ادغام او وزنوهم. د تا پتا کې ادغام فما ربحت تجارتهم. د ها په ها کې ادغام یوجهه. د دال په دال کې ادغام قد دخلوا. د با په با کې ادغام اذهب بکتابی. د نون په نون کې ادغام من نشاء. د ذال په ذال کې ادغام اذ ذهب. د یا په یا کې ادغام بیدی. او د را په را کې ادغام واذکر ربک. نو دا چې موږ او تاسو وایو د دې زده کړې لپاره اسانه طریقه همدغه هم د 14 حروف فع وکلم تهد بنذیر. یو حرف ترالی د فا فا کې ادغام فلا یسرف فی القتل، او فع عین په عین کې ادغام ما لم تستطع علیه صبر. نو دا سي اسانه سره یادېږي هم. اخره کې د فائدې په تور سره موږ دا وایو چې ادغام مثلین لپاره مانع او رکاوټ هغه حروف مد دي. حکم ځکه مثلا حرف مد راغلی و، اگر چې د هغې نه وروسته د هغې مثل حرف راغلی دی، خو دې کې به ادغام نه کیږي. د دې مثال بشي لکه فی یومن. فی لکه فی یومن. اگر چې دلته اوس شرط ادغام سبب ادغام هم شته دی. شرط ادغام مدغم ساکن دی، سبب ادغام یعنی تماثل دی، دلته یو شان حرف دی د هغې سره هغه برابر دي، خو باوجود دلته د ادغام مثلین د هغې لپاره مانع او رکاوټ حرف مد دی. اول حرف مد دی، نو دلته ادغام نه کیږي. د دې دوه وجې دي. لومړنۍ وجه دا ده چې دا حرف مد دی او دا حرف یای متحرکه ده. نو د حرف مد مخرج چې دی هغه جوف دهن دی. حروف مد او مخرج هغه جوف دهن دی، اول مخرج دی. او یای متحرکی د هغې مخرج چې کله شجر اللسان د بره تالو سره ولګیږي، نو د دینه یا متحرکه ادا کیږي. نو گویا کې دلته د مماثلت هغه شرط موجود نشو، یعنی دا دواړه حروف مثلین دینه، ځکه یای مد ادا کیږي د جوف دهن نه مخرج جدا دی، او د یای متحرکی مخرج هغه جدا دی. دویمه وجه دا د دې د ادغام نه کولو چې دلته فی یومن اگر چې ټول شرایط برابر دي، خو لیکن فی کې یای مد ده او حرف مد کې د یو الف برابر مد کول دا مد اصلي دی. او دا ادغام مثلین متجانسین متقاربین دا خو صفات عارضیه دي، او په دې کې د یو الف برابر مد هغه مد اصلي دی. نو اوس کچره موږ ادغام کوو، نو دې کې به دا مد ختمیږي. نو د یو عارضی صفت د وجې نه به موږ صفت اصلي ختم کو، او د صفت عارضی د وجې نه صفت اصلي ختمول هغه مناسب نه دی. کچره د صفت اصلي د وجې نه صفت عارضی ختمېدل نو څه خبره نه وه، خو لیکن د دې عکس هغه په کار نه دی. نو د دې وجې نه په دې کې ادغام هغه نه کیږي. په ادغام مثلین کې اخره کې دا بله فایده هم ذهن کې کیدو. په ادغام مثلین کې یو ځای داسې دی چې هلته ادغام او اظهار هغه دواړه جایز دي. او هغه کلمه ده مالیه هلکه. مالیه سورة حاقه کې کومه راغلې ده، مالیه هلک عنی سلطانیه. نو دلته دوه یو شان حروف راغلي، شرط ادغام هم شته دی، سبب ادغام هم شته دی. نو پکار دی چې ادغام وکړل شي. نو دې کلمه کې ادغام هم جایز دی او اظهار هم جایز دی.
ما ليهلك عني سلطانيه او ما ليهلك عني سلطانيه.